رخسار خواجه سره راول چا غلط کار کړی دی په خپله دیره کې د هغې نه بعد یې بیا ډېر زیاته سخته وهل ده ټکول ده بیا یې بېدردۍ سره قتل کړي. راځه مینهواله چې دا واقعه څنګه شوي او په کومه طریقه شوي او چا ورسره معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم. زموږ د ویډیو د سره تر اخره پورې ګوره چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي وکړم تاسو کو چارل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کې او سره د ټلۍ نشان ووهه چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي. عزتمنه بیګا د شپې په کوواټ کې رخسار خواجه سره په خپله دیره کې راول غلط کار کړی. رخسار خواجه سره به ویلي وي زه اوس ټول پاټانو ته ویم او ټولو خواجه سره ته ویم چې سبا د کوواټ بازار یعنې بند کړي ځکه چې موږ سره ورسته زه دغه شانته جنسي زیاتې کېږي. هغه ظالمانو دغه خواجه سره نیولی دی وښلی دی ټکولی دی د هغې نه بعد یې بیا ډېر زیات بېدردۍ سره قتل کړی. عزتمنه دا واقعه دغه ټایم کې مخې ته راځي چې راول ولې د خولې خوند په خوله کې ورکړي او بیا ترې نه انکار نو بیا ورسره هغوی په زبردستۍ باندې وکړي چې کله ورسره په زبردستۍ وکړي نو بیا دوی دغه شانتې سریام چغې وخوري. عزتمن ستاسو د دوی په اړه باندې څه خیر دی حتما راسره خپل رایې لاندې په کمنټ کې شریکه کړئ. زموږ د سره عزتمن نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې نوي معلومات لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې او سره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.